15 قسم خلکو ته د روجې د ماتولو یا د روجې نه نیولو اجازت شته د زما عزتمندو. نو دا زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم، په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ. ټیک شو زما عزتمندو، دا 15 قسم خلک چې دي کنه د اجازت شته دی چې روجه د ماته کې یا روجه د سره اوننسي، د اجازت شته دی. خو چې سو روجې د اوننی وي کنه د خلکو دی بد د دې روجو بیا قضا راګرځي، کفاره به نشته دی. چې سو روجې د اوننی ولې ماته کې عمدہ کې برابر روجې به بیا د رمضان نه پس قضا راګرځي. ټیک شو جی. نو دې کې اول نمبر څوک دی؟ اول نمبر مسافر. چې کم یو انسان مسافر په سفر باندې رواني، خو سفر چې کم شرعي سفر وي، مطلب 8 کیلومتره په سفر باندې دی روان دی، نو د اجازت شته دی چې دی روجه ماته کې یا چې د بس اراده د چینن بز په سفر باندې زما بس د سره اوننی سره روجه د اجازت شته دی، خو دا روجه بیا قضا راګرځي. یو دا شو. دویم نمبر هغه خلک چې انتهایی کمزوري وي یا بیماران وي او دی تیاره د کچري مونږه روجه اونیوه، نو بس د کمزوري پوجا مونږ ته مرګ راتلی شي، یا بیمار دی وی کما روجه اونیوه نو بس زما بیماری زیاتیږي د روجې پوجا، نو داسې خلکو ته هم د روجې د ماتولو یا روجې نه نیولو اجازت شته دی. ټیک شو جی. خو رمضان نه پس به دا بیا قضا راګرځي چې کله صحتمند شي. ټیک شو. دو شو. دریم نمبر یو مزدور دی یا بل څه کار کسب کوي، هغه چې کله خپل مزدوري یا کار کسب وکي کنه د روجې په حالت کې، نو دی انتهایی زیات تږي شي، تند ورته ولګي او دومره زیاته تند ورته ولګي کنه کدی وی چې اوس کچری مونږه اوبه اونسکو نو مونږ ته د مرګ خطر ده، د مرګ خطر وی ورته، یا دی وی که اوبه اونسکو کنه نو بیماری کې دی، نو په تاسو حالت کې هم د روجه ماتول شي. ټیک شو جی. دا روجه به ماته کی او د دې په بدل کې به بیا د رمضان نه پس قضا راګرځي. ټیک شو جی. درې شو. څلورم نمبر هغه زنانه چې هغه په خېټه باندې ماشوم یا ماشومه ده، ټیک شو کنه حمل دی داغه او دیتا ير را پیدا شي که دا روجه زه اونیسمه نو زه به مړه شمه یا به زما په خېټه چې کوم ماشوم دی به ضایع شي، نو په داسې حالت کې هم دې ته اجازت دی چې دا روجه اوننیسي. ټیک شو جی. یا روجه ماته کې خو چې کله بیا ښه شي رمضان نه پس به دا بیا قضا راګرځي. پنځم نمبر هغه زنانه چې هغه خپل ماشوم ته پیم ورکوي او دا خپله کمزوري م ده او دې ته یره وي که چېرې زه روجه اونیسمه او روجې په حالت کې خپل ماشوم ته پیم ورکوم نو خپله به وفات شم یا به بیماره شم، د نارې د لاسه چې هلته پیم ورکوي ماشوم ته او دې خوا دا کمزوري م ده، نو په داس حالت کې کدی ته د خپل ځان د مرګ خطر وي یا د ماشوم د بیمارېدو یا د مرګ خطر وي، که چېرې دا وي چې زه روجه اونیسم نو ماشوم به مې د لوږې د لاسه چې پی هلته نه وي نو ماشوم به بیمارېږي یا د وفات خطر وي د ماشومه، نو په داس حالت کې دې ته هم اجازت دی چې دا د روجه ماته کې یا د روجه اونه نیسي. ټیک شو. خو دا ټول 15 واړه قسمونه مې درته بیان کړل دی چې څو روجې اخري ماتې کې اونه نیسي دغه برابر روجې به بیا قضا راګرځي، کفاره پې نشته دی خو روجې به بیا قضا راګرځي. ټیک شو جی. امید دی چې انشاءالله په دې خبره باندې به تاسو پوه شوي یئ. که بیا هم پکې ستاسو تپوس څه سوال کمنټ کولی شئ، انشاءالله جواب یې درته درکړم. خو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسیږي د کومو خلکو چې دې مسلو ته ضرورت دی. ټیک شه. الله رب العزت مو ډېر ډېر خوشحاله باد وساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.